الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې په ننني درس کې دوې مسلې بیانول غواړم او پر هغه باندې لږ تفصیل کول غواړم، ځکه زموږ په ټولنه کې یو دوه رواجونه داسې سته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې دي. هغه دوې مسلې دا دي، لکه څرنګه چې یو زوی د پلار په میراث کې حق لري، لور هم د پلار په میراث کې حق لري. پلار ته هیڅکله جایز نه ده چې په خپل ژوندانه و زامنو ته حصې سره وروویشي، په ژوند یې د خپل ملکیت وباسي، د دې دپاره چې وای بیا زما لوڼې حق پیدا نه کړي. دا نه دی ورته جایز، او دا هم نه دی ورته جایز چې زامنو ته وصیت کړي چې زما تر مرګ وروسته زما لوڼو ته حق مه ورکوه، او نه زامنو ته جایز دی چې پلار یې وفات سي د خپلو خوندو څخه حق راوګرځي. دا یوه مسله ده. دوهمه مسله دا ده، کله چې یو څوک په خپل موټه باندې پیسې وګټي، د کوره څه ووتې ولاړې په بازار کې مزدوري وکړل، د چا سره شریک سو، بزګري وکړل، خارج ملک ته ولاړې، هلته مزدوري وکړل، هر څه پیسې چې وګټلې هغه ټولې د دې دي. په دغه پیسو کې نه یې د پلار حصه سته، نه یې د ورور حصه سته. په تاوای تنقیح حمیدیه لیکي، وای اب و ابن اکتسبا، وای که پلار او زوی په یوه کسب کې کار کاوه، دوه شیان وه، یو دا چې د پلار او د زوی کسب و، او بل زوی د پلار په عیال کې و، نو پیسې ټولې د پلار دي، او که زوی په خپل موټه باندې ګټلې وي هغه د ده دي. دا دوې مسلې چې تاسې واورېدلې. اوس نو زموږ په ټولنه کې یو عیب سته، زه غواړم پر هغه باندې وضاحت ورکړم. هغه عیب دا دی چې زموږ په ټولنه کې د خویندو حق ورکول نه تنها چې ورکوي نه، بلکې خور ته حق اخیستل د ورور څخه دا یو ډول عیب دی. دلته دوه قانونه دي، یو قانون د اسلام دی، یو قانون رواج دی. قانون اسلام خدا دی چې الله جل شانه د خلکو لپاره خوښ کړی دی، او فرمایي ان الدین عند الله الاسلام، د الله په دین مقبول دین، د الله په وړاندې، د الله په نیز خوښ دین. الله عز وجل په نیز ستاسې دپاره ښه دین اسلام دی، او که مو اسلام پرېښوئ، رواج مو د اسلام پر ځای باندې نافظ کړي، نو تاسې پوه سئ چې الله جل شانه به سزا درکوي. ځکه الله جل شانه فرمایي ومن یکفر بآیات الله فإن الله سریع الحساب، او بل ځای کې فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. هر څوک چې د اسلام بغیر بل دین بل تګلاره اختیاره کړي، هېڅکله الله نه قبلوي، او دا کس په آخرت کې د سختو تاوانیانو څخه وي. اوس چې ته راځې رواج ته او دا وایه چې زما د پلار جایداد دی، د پلار باغ مې دی، د پلار مځکه مې ده، د پلار سرای مې دی، اوس مې خور په بل کور واده سوې ده، د هغه ځای څخه راځي زما په باغ کې حصه اخلي، زما د پلار په مځکه کې حصه اخلي، دا یو ډول عیب دی، نو دا کار زه نه کوم. نو دا د دین څخه مخ اړول دی. الله جل شانه حصه ورکړې ده. په قرآن کې فرمایي وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر.
نصیبا مفروضا. وایي ښځو لره هم د هغه مال څخه حصه شته چې مور او پلار یې پرېږدي یا یې نور قریبان پرېږدي، لږ وي که ډېره وي، ټاکلې حصه ده. نو ته ای کسه چې د خور حصه نه ورکوې، د عمه حصه نه ورکوې، ته د یو مظلومې خور پر حق باندې چې د خپل پلاره ورته پاته دی ډاکه دې وهلې ده، دا غیرت دی؟ دا همت دی؟ اسلام خو ورکړې ده. اسلام خو د مشرکینو هغه حکم او هغه سلسله ماته کړه چې دوی به ښځو ته حصه نه ورکول. الله آیت نازل کړي، اوس ته بېرته د شرک خواته ځې. نو لهذا معززو ورونو، خویندو، تاسې د الله قانون عملي کړئ. خور دې خپله حصه واخلي، په دې باندې د دې ته عیب یا پیغور نه دی. او چې خپله حصه واخلي بیا هم د ورور ورسره صله رحمي کول لازم ده، فرض ده، او نه دا بد کار دی. ورور دې د خور حصه ورکړي، که یې خور ورته وویل چې زه یې بخښم، ورته ووایه چې ورسه واخله خپلو اولادو ته یې ورکړه، خیرات وکړه، بل ځای خیرات کړه. که مسکین نه یې دغه بخښه اعلان مه کوه. ښه دی چې دا قانون ښه را ژوندی سي. یوه خبره دا ده، په دې کې هغه پلرونه هم الله اسحاب ورسره کوي چې اکثره کوشش کوي چې خپلې لوڼې وایي دا د بل په کورو واده دي، پردي خلک راځي زما په مال کې ایزه پیدا کوي. ولې د الله قانون ته شا ګرځئ؟ قرآن کې آیت دی، الله فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. یو څوک چې زما د ذکره، زما د دینه، زما د قرآن اعراض وکي، مخ واړوي، بله لاره اختیار کی، الله فرمایي وایي زه به دته تنګ ژوند ورکم. تنګ ژوند د دنیا، تنګ ژوند د قبر، تنګ ژوند د آخرت. درې ژوند د انسان لري. په دنیا کې به الله جل شانه تنګي در باندې راولي، او دوهم ژوند د قبر دی. په قبر کې په دې توره تیاره کې به تنګي در باندې راسي، مارانو لړمان به در باندې را چاپېره سي. د قیامت ژوند دی، هلته به تنګي در باندې راسي. الله فرمایي ونحشره یوم القیامة اعما. موږ به یې ړوند راپورته کړو. ته خو به ځې، مال خو به دې زامن خوري، یو څو عمر خو به خیرات تر پسې وکړي، اخر به دې ایر کړي، ړوند به دې الله په قیامت کې راپورته کړي. قبر به در باندې تنګ کړي، سختي به در باندې راولي. د قیامت په ورځ به دې ملائکې تر ګریوان ونیسي او د الله حضور ته به دې راکش کړي چې الله جل شانه تا ته امر کړی و چې وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. تا ولې د دې قانون د ماتوالي لپاره نورې لارې چارې ولټولې؟ کله دې د هیبې چل ورته کاوه، کله دې د وصیت چل ورته کاوه، او کله به دې ویل چې دا زما زامنو ګټلې ده. مختلفې لارې دې ولې جوړولې؟ او دا خبره دې هم یادوي چې ډېر وخت داسې وي چې پلار زامنو ته یو دکان ور پرېښي، په هغه کې 1 لک 2 لک 3 لک روپۍ وي. نو بیا دا زامن په ستړي سوي، خولې یې ګاللي، ستړیاوې یې ګاللي، یخنۍ، تنګۍ، مسافرۍ، زحمتونه یې ګاللي. هغه پیسې یې ډېرې کړي او خور هیڅ زحمت او ستړیا نه یې ګاللې. نو پکار دا ده چې دا خویندې نو هم د هغه ورور ستړیاوې او زحمتونه په نظر کې ونیسي. دا یوه خبره سوه. هغه دوهمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې یو رواج شته، خصوصا په ځینو ولایاتو کې، د افغانستان مشرقي طرف ته، پکتیا و پکتیکا و خوست، لوګر، تورې په جنوبي افغانستان کې، غزنی، زابل، په دې سیمو کې یو رواج شته، هغه دا چې اکثره خلک یې مسافر دي. یو ورور په سفر باندې تللی 20 کاله مسافر وي،
په 2-3 کاله کې کور ته راځي، هلته پیسې ګټي، دا نور وروڼه یې د دې قرار ناست دي. نو بیا دوی دلته خپل یو رواج لري، وایي دا د منګلو نرخ دی، دا د زازیو نرخ دی، دا د وزیرو نرخ دی. نو هغه نرخ بیا دا دی چې دا 10 کاله چې دا سړي مسافري وکړل، په تان د ځوانۍ کې تللي د سپینو ویښتانو سره چې د کاره ولوېږي، پر ملا غوټ مات سي راسي، نو په دې 10 کاله کې دی دا کور ته هم پیسې را اخیستي چې په چلیږي، مځکې رانیسي، جایدادونه رانیسي، وروڼو ته ودونه وکړي، دا نور اقرار دلته ناست وي یا واړه واړه کارونه کوي، ان تر دې چې ځینې تعلیمونه کوي هم هغه ورور پیسې را اخیستي. بیا نو چې کله د هغه عیالداري د غاړې سي د ویش ځای راسي، نو دا دلته چې هوسا ناست دي دغه ورور او هغه 10 کاله چې مسافري یې کړې ده، هغه ودی یوه اندازه حصه سره لري، ځکه وایي دا نرخ دی، د نرخه وتل د دوی په قانون د اسلام وتل دي. کله وحاشا، داسې نه ده، د اسلام نرخ ته ورسي، تاسې خپل نرخونه پرېږدئ. د اسلام مسله ما تاسو ته وویل، هغه مسله دا ده چې دغه پیسې ټولې د هغه ورور دي، دا هر څونه وختونه چې تاسو ته درکړي دي دا د هغه صدقه ده. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ستاسې د پاره لازمي دا ده چې د ده د دومرې کلو احسان ومنئ، دا پیسې ټولې د هغه حق دي. هغه که بیا د نور وروڼو ته لږ ورکولی کې ډېرې ورکولې، هغه بیا د هغه سلسله ده، د هغه حق دی. او یو داسې وي چې ورونو او په خپل منځ کې یو د شراکت عقد کړي، که یې شراکت عقد کړي نو بیا د هغه عقد مطابق به دوی کارونه هم کوي او حصې به هم سره ویشل کېږي. که عقد نه وي نو دا د پلار مال نه دی، د پلار مال هغه دی چې د نیکه و د خپل پلاره څخه پرېښي مځکه و جایداد، او دا چې ده په خپلو موټو ګټلي دا ټوله د ده حصه ده. نو بیا سره د دې چې د هغه احسان به مني، سره د دې چې هغه دا دومرې ستړیا ورسره ګاللې دي درنښت به یې کوي، او خلاف قانون به هم نه چلوي چې دی هغه شرعي قانون پرېږدي نرخ ته ځي، دا هم یو مسؤلیت دی. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د دین لاره اختیار کړو او دغه رواجونه او دا سلسلې پرېږدو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.